په هره ثانیه کې 9500 سوداګریزې الوتکې په ټوله نړۍ کې الوتنې کوي. که تاسو د لایف پلین ټراکر یا د الوتکې تعقیبي نقشه ته وګورئ، د نړۍ ټوله نقشه به د الوتکو څخه ډکوي چې د میزیانو په څیر ویشل شوي او لیدل کیږي. خو په داسې نقشو کې که لږ په غور سره وګورو، داسې ځایونه هم شته چې له هغه ځایه الوتنه نه کیږي، لکه څنګه چې الوتکې په پوهه له دغه ځایونو نه الوت کوي. هو، په حقیقت کې دا یو شان دي. یو ځل بیا سایبر ټي وي ته ښه راغلاست زما ګرانو. زموږ د ملاتړ لپاره سابسکرایب مه هېروئ او د زنګوله فشار ورکړئ. ستاسو د هڅو څخه ډېره مننه. ګرانو، آیا تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کې څو ځایونه شتون لري چیرې چې د الوتکې پیلوټ نه غواړي الوتنه وکړي، او ولې علت یې څه دي؟ موږ به تاسو ته د دې ځایونو پورو ته لاره تادیه کړو. شپږم نمبر د تبهتن پلاتو په نامه یو ځای دی چې د 2,500,000 مربع کیلومترو په مساحت سره یوه لویه او وچه ځمکه ده چې له 90 هېوادونو سره پوله لري او له یو بل سره نښلوي. له جغرافیایي پلوه دا یوه استراتیژیکه سیمه او ډیره مهمه لار ګڼل کیږي، ځکه چې چین له منځنۍ اسیا او اروپا سره نیغ په نیغه نښلوي. مګر لکه څنګه چې تاسو د دې الوتنې نقشه کې لیدلی شي، ټولې الوتکې د دې سیمې د هغې ځای ته نه تیریږي. د دې تر ټولو لوی لامل د خطرناکو غرونو تر ټولو اوږده او تر ټولو لوړه سلسله ده چې له چین څخه پیلیږي، له نیپال او بوتان څخه تیریږي او په پای کې په افغانستان کې پای ته رسیږي. د دغو غرونو منځنی لوړوالی 14,000 فوټه دی. په همدې حال کې سوداګریزې الوتکې هم معمولاً په اوسط ډول 35,000 فوټ الوتنه کوي. که څه هم له غرونو څخه د الوتکې فاصله خورا لوړه ده او د الوتنه عادي ښکاري، پرته له دې چې په بیرینی حالت کې د بیلګې په توګه که د الوتکې یو انجن خراب شي یا اور ولګوي، نو د مسافرینو لپاره د اکسیجن ماسک په اتومات ډول خلاص شوي او اوس پیلوټ یوازې 20 دقیقې وخت لري. هو زما ګرانو، پیلوټ باید الوتکه په 20 دقیقو کې له 35,000 فوټو څخه 10,000 فوټو ته راښکته کړي تر څو دا کنټرول کړي. اوس ستونزه دا ده چې دا لوی غرونه 14,000 فوټه لوړ دي او پیلوټ نښې کولی الوتکه په اسمان کې 10,000 فوټه پای ته ورسوي. دا له مالک سره لوبه ده. خو په دې ځای کې نه یوازې د غرونو لوړوالی، بلکې سخته هوا او تورې ورپسې هم یوه لویه ننګونه ګڼل کیږي. دغه غرونه د هوا قوي فشار تولیدوي او پورته خوا لیږدوي چې له امله یې د الوتکې د تګ راتګ ته دا د خطر پرته نه ده. 5 نمبر ولکانوز. په جنوري 2022 کال کې د ساوت پسیفیک اوشین یا جنوبي آرام سمندر کې د اوبو لاندې یوه اورلېږدنه رامنځته شوه چې د اشکلود یا خښتو باد یا لوګي یې دومره لوی او لوړ و چې تاریخي ریکارډ یې مات کړ او یو نوی ریکارډ یې ثبت کړ. حتی دا سخت او خطرناکه چاودنه په فضایي سټلایټ کې لیدل شوي او ثبت شوي. د دې لوګي او دورې لوړوالی 109,000 فوټو ته رسیدلی چې یو حیرانونکی ریکارډ دی. په فضا کې دا ډول لوګي او خاورې الوتکې ته جدي زیان رسولی شي. د الوتکې شیشې ماتوي او د الوتکې انجن ته اور اچوي. د 1982 کال کې د جون په 24 کې الوتکه له لندن د نیوزیلند په لور روانه شوه او په لاره کې له یوې آتش فشانې لوګي او دوړو له فضا څخه تیریده.
په هغه وخت کې د الوتکې دننه د سګرټ څکولو لپاره کوم بندیز او مقررات نه وو. کله چې لوګي د الوتکې داخلي برخه پوښلې وو، په لومړی سر کې ټولې فکر کوه چې دا د سګرټ لوګي وي، خو کله چې په اصلي کیسه پوهه شوه د ټولو د بدن ویښتان نیغ شول. پیلوټ او د هغه مرستیال د سلفر د توتو بوی وخور، بیا پوهه شو چې کوم بل چتر دی. د لوګي د الوتکې انجنونو ته د ننه شول او هغه یې غیر فعال کړ چې له امله یې الوتکه دقیقه لوروالی له لاسه ورکوي او ځمکې ته نږدې کیږي. هغه نیکمرغه و چې کله الوتکه د 37 سره لوروالی څخه 12 ته ورسېده، د 4 انجنونو څخه 3 بیا فعال شول او الوتکه په خوندي توګه په میدان کې ښکته شوه. خو له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې هیڅ الوتکې هلته د لوګي او دوړې لالو الوت ونه کړ. 4 نمبر کریترس یا کریترونه، لکه څنګه چې دوی لیدل خطرناک دي، په واقعیت کې خورا زیانمن کیدی شي، په ځانګړې توګه د الوتکو لپاره چې له هغې څخه تیریږي. زموږ په نړۍ کې شاوخوا 100 استروید امپاکت کریټورز یا کریټرونه موجود دي چې ځینې یې د کان کیندنې شرکتونو لخوا جوړ شوي دي. په لوړه ساحه کې دا کریټرونه د الوتکو لپاره هیڅ خطر نشي رامنځته کولی، مګر په ټیټه ساحه کې د دغو کریټرونه څخه د الوتکو تیریدل خورا خطرناک او زیانمن کیدی شي، ځکه چې دا وینت الوتکې او چورلکې د دوی په لور فشار راوړي. ګرانو، هر څومره چې دا کریټرونه لوی وي، هغومره یې ښکته برخه ګرمه وي او دا لوړه تودوخه د دې لامل کیږي چې ګرمه هوا له وینت څخه راوځي او د بهر ځای سره هوا وینت ته ننوځي. په خلاصېدو کې د سړې هوا داخېدل یو ورټکس افیکټ یا ورټکس اغیز رامنځته کوي، کوم چې د کشش ځواک زیاتوي او هر شی له فضا څخه هغه د ځان په لور کشوي. 3 نمبر شمالي کوریا ده، یوازینی هیواد چې هوایي فضا یې خورا خطرناکه ګڼل کیږي، ځکه چې د دې هیواد حکومت هر کله چې وغواړي توغندي یا راکټونه د دې هیواد سره نږدې بهر ته پرته له مخکې چې خبرتیا ورکړي غورځوي. د توغندیو او راکټ د ازموینو په صورت کې د پایل کولو د مخه هیوادونه باید د الوتکو د مخابراتو او رادیو له لارې دوی ته خبر ورکړي، ترڅو دوی د داسې سیمو څخه تیر نشي، کوم کار چې شمالي کوریا نه کوي، او د دې لپاره الوتکې دوی ته آسمان له لارې نه تیریږي. 2 نمبر مکه مکرمه د مسلمانانو لپاره د نړۍ تر ټولو سپیڅلی ځای. ځینې خلک فکر کوي چې مکه مکرمه د ځمکې د جاذبې مرکز دی، له همدې امله هیڅ الوتکه یا مرغۍ نشي دغې سیمې ته الوتلی شي. دا حقیقت نه وی ګرانو او هیڅ اساس یې نه لري. له مسجد الحرام نه الوتنې نه کیږي، ځکه چې د دغه هیواد حکومت پر دغه سپیڅلی ځای د الوتنې ممانعت کړی دی. د حکومت د دې پریکړې اصلي لامل 2 لاملونه دي. لومړی لامل یې په مکه مکرمه کې د امنیت نشتیوالی او یا هم امنیتي ستونزې دي. هر ورځ په میلیونونو مسلمانان دغه مقدس ځای ته لمونځ کوي او حکومت نه غواړي چې د دغو حاجیانو ژوند په خطر کې واچوي. دویم لامل یې په 4 خواو کې د لویو غرونو شتون دی. کله دې ځایه کومه الوتکه تیریږي، د الوتکې موټر غږ یې هم اورېدل کیږي. د حاجیانو په زورونو کې د ویرې لامل کیږي. همدا لامل دی چې په مکه مکرمه کې هوایي ډګر نشته، نو بلا شکه د الوتکو ښکته کېدل او تک راتګ په د شور او ماشور د کرکتیا او د حاجیانو د لمانځه د ګډوډونو لامل شي. او په پای کې لومړی نمبر هریا 51 یا هم 150 ساحه د امریکا په نیوادا ښار کې
د دې سیمې په 2500 مربع کیلومتر کې د امریکا لخوا جوړه شوې یوه اډه ده چې دنې کې یوه له لور چتکو او پټو اډو څخه ګڼل کیږي. دا هېواد چې د هریا 50 په نوم یادیږي. دا خاموش ځای تل غوره ساتل کیږي ځکه چې د دې هېواد حکومت ویل کیږي چې دلته د پراسرو وسلو او بهرنیو موجودات ته څیړنه کوي. دا پر اسرار اډه له 4 خواو څخه په غرونو څخه پټه ده. دا پر اسرار اډه د ځمکې څخه نه لیدل کیږي مګر د هوا څخه د دې اډې ټول جوړښت په اساني سره لیدل کېدی شي. د دې اډې د رازونو د افشا کېدو او د هغې د امنیت د کښولو د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو پر دې اډې هر ډول الوتنې منع کړې ده. که کومه الوتکه د دې اډې له فضا څخه د تېرېدو څخه وکړي لومړی په ورته د لارې د بدلولو لپاره اخطار ورکول کیږي. خو که پیلوټ یې خبره ونه مني او خپلې لارې ته دوام ورکړي په اډه کې د جنګالیو لخوا پرې ډزې کیږي او دوی یې له منځه یوسي. هیله ده چې یو ځل بیا زموږ دا لنډه ویډیو ستاسو لخوا قبوله شوې وي ګرانو. موږ په ستاسو د مینې ډک نظرونو او لایکونو په تمه یو. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای په امان.